د پښتو ژبې د ویلو، لیکلو او خورولو د ګټور او مثبت فکر دوام. د 21 فروری د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ په مناسبت د خیبر پښتونخوا د پښتو نماینده ادبي تنظیم نیاز ادبي سنګر غږ او پیغام. د پښتو ژبې وده او پرمختګ. د امن او ترقۍ یو ښکلی روایت. د خادی په لړ کې د هوایي ډزو مخنیوی. د غیر صحتمندانه سرګرمو او منفي رسمونو خاتمه. د ادبي لارښود ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز د نوسي او د نامتو شاعر ادیب ډاکټر کاظم نیاز د زوی ډاکټر عبدال نیاز د واده په موقع رزړو 400 کې د شاعرانو د لیکلو سیرو ځانګړې مشاعره. د پروفیسر جانزیب نیاز او د نورو حق رسیدلو په قبرونو د ګلونو صادرونه هم واچولی شول. تفصیلات. د تعلیم ماهر او ادبي لارښود ارواښاد پروفیسر جانزیب نیاز نوم ته منسوب ادبي تنظیم نیاز ادبي سنګر د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ هلو ځلو ته دوام ورکوي. د روان کال 2023 د 21 فروری د نړیوالې ورځ په مناسبت نیاز ادبي سنګر د خپل یو غړي ډاکټر عبدال نیاز د واده په موقع د 400 ضلع د رزړو کلي د نیاز کورنۍ کینانخیلو حجره کې د پښتو شاعرانو د لیکلو سیرو یو ځانګړې مشاعره وکړه او دا پیغام یې ورکړ چې په داسې مشاعرو را جوړولو به یو خوا پښتو ژبه کور په کور او کلی په کلی تیزی سره د خورېدو رواج عمومي، نو بل خوا به دې روایت سره د خادی په موقعو د هوایي ډزو خاتمه وشي او د غیر صحتمندانه او منفي رسمونو مخه به ونیولی شي. په دغه مشاعره کې د نیاز ادبي سنګر سرپرست ډاکټر کاظم نیاز، چیرمن لایق زاده لایق، سینیر وایس چیرمن پروفیسر اسیر منگل، وایس چیرمن ډاکټر علم یوسفزی، جنرل سیکرټري امجد علي خادم، ډیپټي جنرل سیکرټري حمید الرحمن نادان، فنانس سیکرټري فریدون خان، غړي صادق امنزی، د بونیر نامتو شاعر حسرت یوسفزی، د پیښور ډاکټر گوهر علي شاه گوهر، د رحمکار ادبي جرګې رزړو صدر قیصر علي شاه قیصر کاکا خیل، د رزړو کلی سینیر شاعر او مصنف مکمل شاه رهبر، شاه رضا شاه ناقرار، شاه سعود جوبل، مطهر شاه طاهر، د اتمانزو نوموړو شاعرانو ګل محمد مسرور او سلیم منور برخه واخیسته. شاعرانو د خپلو لیکلو سیرو په اورولو د واده زلمي ته د مینې زرینې پیرزوینې وړاندې کړې. په دې موقع د نیاز ادبي سنګر دویم سرپرست او د واده د زلمي تره میرویس نیاز، د نیاز ادبي سنګر د کلچر وینګ یو مشر، د پښتو ژبې هنرمند، د ځانګړي انداز او اسلوب سندرغاړی او د هنر د فن د باریکونه خبر فنکار فیاض خان خیشګي،
د سنگر د اطلاعاتو سیکرټري فرهاد علي فرهاد او د سنگر د کلتوري څانګې غړی شمال خان نیاز هم موجود وو. صدارتي ایوارډ یافته شاعر، ادیب، مصنف، لوی براډکاسټر او د ریډیو پاکستان لومبي پښتون ډایرکټر پروګرامز لایقزاده لایق د مشاعرې صدارت وکړ. نامتو څېړنکار، ادیب، نقاد، شاعر، دانشور، د نیاز ادبي سنگر سینیر وایس چیرمن او د عالمي پښتو جرګې چیرمن پروفیسر اسیر منګل مشر میلمه و. نامتو شاعر، ادیب، دانشور، پښتون شناس او پښتوپال ډاکټر کاظم نیاز د مشاعرې په موقع مشر کوربه و. د مشاعرې باقاعده شروع د کلام پاک د تلاوت نه وکړې شوه. د تلاوت سعادت نوموړي شاعر مطهر شاه طاهر ترلاسه کړ. د نظامت چارې ادبي تنظیم ساز او د ناویات طرز سختن ډاکټر علم یوسفزي او استاد حمیدالرحمن نادان ترسره کړې. په حجره کې موجودو د نیاز کورنۍ غړو، د 400 ضلع ډیپټي کمشنر او د هر مکتب فکر نورو ګڼو شخصیتونو د مشاعرې نه خوندونه واخیستل او شاعرانو ته د دادونو په ورکولو د خپل دلچسپۍ څرګندونه وکړه. وروسته بیا ډاکټر کاظم نیاز د سنگر د کابینې د غړو او نورو ملګرو په ملتیا نږدې هدیره کې د خپل پلار پروفیسر جانزیب نیاز، د خپل نیا نیکه او نور خپلوانو په قبرونو ګلونه واچول او د هغوی د اوچتو درجو دعا وکړې شوه. د مشاعرې ویناول صداسې ګویا نه و. دا سیرې کتابي شکل کې چاپ کوم او تاسو ټول سره کوئ. د سنگر د ملګرو یو جهان مننه چې تاسو همیشه زموږ محفلونه ښکلي کړي دي او د پښتو د خدمت په دې سفر کې تاسو چې څنګه زما د پلار مټې وې داسې زما مټې نو زه په تاسو باندې ښه ښکارم، زه په تاسو مضبوط یم، تاسو یو جهان مننه. یو څو شعرونه زموږ په تاسو ډېر غټ غټ شاعران واورېدل چې ګډې وړې خو ابدال خانه په رښتیا به هله نیاز ابدال خانه په رښتیا به هله نیاز چې کله پوهې چې د ژوندون په هر یو راز ابدال خانه په رښتیا به هله نیاز چې کله پوهې چې د ژوندون په هر یو راز شي. ډاکټر دی که نه ته طبیب د هر رنځور زړه د مرض شي، ته طبیب د هر رنځور زړه د مرض شي، په خوی خان خو په عمل غریب نواز. هلته کې کېناستل هسې خوند کوي ځکه چې دا څومره مشران راتلل او کاظم خان ورته دومره په درناوي باندې پاڅېده. دا هغه روایت دي، هغه اقدار دي زموږ د پښتنو زېږه ده. د مشرانو قدر، د مشرانو احترام دا چې دلته کې ما بار بار ولیدل چې دا مشران د کوم احترام ورکړی کېږي. دا ډېره د عظمت خبره ده، خو دا خبره ټوله راځي ابدال خان نه چې دا نن کوم مشران لګیا دي څه کوي. په کار دا چې دا بابا دې دعا وکړه، دعا یې درته ډېره وکړه، خو دغه دعا چې ده د دې په بنیاد باندې به تا او شمال خان دا قافله وړاندې بوځئ. میرویس خان هم داسې د هغه بچي تاسو ټول به
دغه زړه چې دا به دغه درانه ساتي ځکه چې وخت تېرېږي بیا د کشرانو ذمهور راځي. زما خوږه افدان خادي دې مبارک شه په خادی دې یم خوشحاله ای زما خوږه افدان ته وینه د سر نیاز یې د کاظم د کاظم لاله ای زما خوږه افدان. دا ژوند بلا ډېر ګران دی مشکلات پکې بې شمار دي وختونه بېلازار مونږ غواړو ورورولي خو ځینې خلک ترې بیزار دي وختونه بېلازار دي جوړې سلامت لره یا خدایه ذوالجلاله ای زما او درته به څه وایم په امن اوسئ د وختونو د وبا له یاره درته به څه وایم خو ښاد اوسئ ابداله یاره او د ژوند تیارو ته رڼایي شئ د منزل تر هدف د ژوند تیارو ته رڼایي شئ د منزل تر هدف لکه بصري چې خورېږي د مشاله یاره او د ژوند تیارو ته رڼایي شئ د منزل تر هدف لکه بصري چې خورېږي د مشاله یاره زما کلتور تاریخ او لوی پېښور کور د ګلو په امن نشو د وختونو د جنجاله یاره او پوهنتونونه په نړۍ کې د شمېرلو بهر د دې شعر سره د یو اوږد هیستریشک تعلق دی هغې سره ریلیټډ دی د کاجي د ژوند سره پوهنتونونه په نړۍ کې د شمېرلو بهر تا د تاریخ تسلسل وپالو بابا د یاره او چې نه خزان شته نه سپرلین شروعات د سپرلو چې نه خزان شته نه سپرلین شروعات د سپرلو د خیال غانټول مې د بونیر نه راوړل تا د یاره په هزار ورشاو دغه وایم زه ابدال خان مبارک په غاړه ستا د واده هر شاو دغه وایم زه ابدال خان مبارک ته دا واده په څو څو ځله شه چې ستا زړه کې اوسېږي نو هغه مینه دې خپله شه ابدال خان مبارک ته دا واده په څو څو ځله شه چې ستا زړه کې اوسېږي نو هغه مینه دې خپله شه نصیب دې شه دا مینه نصیب دې شه دا مینه او ستا خوږ زړه له قرار شه دغه وایم زه ابدال خان مبارک په غاړه ستا د واده هار شه رپورټ او اواز سره امجد علي خادم پښتونخوا ټي وي پېښور.